ابراهیم د اختر ورځ راورسېده، خلکو خوشحالۍ کولې، ماشومان د اختر د لمونځونو لپاره ووت. ابراهیم علیه السلام پلار هم ووت. ابراهیم علیه السلام ته یې وویل ته ولې زموږ سره نه وځې؟ ابراهیم علیه السلام ورته وویل زه ناروغ یم. خلک لاړل، په کور کې یوازې ابراهیم علیه السلام پاتې شو. ابراهیم علیه السلام د بوتانو طرف ته ورغی، ورته یې وویل تاسو ولې نه څه اورېدلی شئ؟ دا خوراکي شیان درته پراته دي، دا ولې نه خورئ؟ بوتان چپ وو، ځکه دغه بوتان خالي کاڼي وو، خبرې یې نه شوې کولی. ابراهیم علیه السلام ورته وویل تاسې ولې چپ یې؟ خو بوتان همداسې چپ وو. ابراهیم علیه السلام ته قهر ورغی، تبر یې راواخیسته، بوتان یې پرې ووهل تر څو هغه مات شو. ابراهیم علیه السلام تر ټولو لوی بوت پرېښوده او تبر یې د هغه په غاړه کې واچوه. خلک راغلل، د بوتانو کور ته ورغلل، دوی غوښتل چې د بوتانو سجدې وکړي، ځکه نن د دوی د اختر ورځ وه. خلک چې ورغلل وېرېدل، حیران شو، افسوس یې وکړه او په قهر یې وویل زموږ خدایان چا په دغه حال کړي دي. ځینو کسانو وویل ابراهیم علیه السلام په نوم یو ځوان شته چې زموږ خدایان به یې یادول. نو خلک ابراهیم علیه السلام ته ورغلل، ورته ویل چې ابراهیمه تا زموږ خدایان په دغه حال کړي دي. ابراهیم علیه السلام ورته وویل لوی بوت په دغه حال په دغه چل ورسره کړی دی. لوی بوت نه پوښتنه وکړئ. خلک پوهېده چې لوی بوت خالی کاڼی دی، نه خبرې کولی شي، نه څه اورېدلی شي، نه حرکت کولی شي او نه قدم پورته کولی شي. نو خلکو ابراهیم علیه السلام ته وویل ته پوهېږې چې بوتان خبرې نشي کولی؟ ابراهیم علیه السلام ورته په ځواب کې وویل نو تاسې ولې د بوتانو عبادت کوئ چې ګټه او تاوان چاته نشي رسولی؟ له دوی څخه خپل حاجتونه ولې غواړئ؟ الله چې دوی نه څه ویلی شي او نه څه اورېدلی شي. تاسې عقل او پوهه نه لرئ چې خلک شرمېدلي لاړه څه یې ونه ویل. خلک راټول شو او ویې ویل موږ باید څه وکړو؟ ابراهیم علیه السلام زموږ د خدایانو بې احترامي کړې ده، د هغوی مات کړي دي. خلکو دا پوښتنه کوله چې ابراهیم علیه السلام ته باید څه قسم جزا ورکړل شي. ټول خلک په یو اواز وویل باید په اور کې وسوځول شي. خلکو اور تیار کړی، ابراهیم علیه السلام یې پکې واچوه. الله جل جلاله ورته حکم وکړو چې اوره یخ شه. ابراهیم علیه السلام روح پرېږده او اور یخ شو. ابراهیم علیه السلام یې ونه سوځاوه. خلکو ولیدل چې ابراهیم علیه السلام اور کې خوشحاله دی او ابراهیم علیه السلام اور نه وسوځولی. دوی ابراهیم علیه السلام ولید چې په دې سره خلک وډار شول او حیران شول. ابراهیم علیه السلام یو شپه ستوري ته وکتل، ویې ویل چې دا زما رب دی. کله چې ستوری غیب شو ویې لیدل، ابراهیم علیه السلام وویل نه دا زما رب نه دی. ابراهیم علیه السلام سپوږمۍ ولیده، ویې ویل دا زما رب دی. کله چې سپوږمۍ غیبه شوه ابراهیم علیه السلام وویل دا زما رب نه دی. کله چې لمر راوخوته ابراهیم علیه السلام وویل دا زما رب دی. دا تر ټولو لوی دی. کله چې لمر غیب شو شپه شوه ابراهیم علیه السلام وویل نه دا زما رب نه دی. بې له شکه زما الله جل جلاله ژوندی دی، مرګ نه لري. زما الله جل جلاله همیش ته غیب کېږي نه. زما رب زورور دی، هېڅ شی ورباندې نشي غالب کېدلی. ستوري کمزوري دي، ورځ په رڼا کې ورکه شي، سپوږمۍ کمزوري شي د لمر په وړانګو کې ورکه شي، لمر کمزوره شي د شپې په تیاره کې سر کې ورکه شي، شپه او ورځ کې غیبه شي. ستوري زما مرسته نشي کولی ځکه هېڅ واک نه لري. زموږ سپوږمۍ کمزورې ده، زما مرسته نشي کولی، هېڅ واک نه لري. سپوږمۍ کمزورې ده، زما مرسته نشي کولی. لمر کمزوری دی، زما مرسته نشي کولی، بلکې زما مرسته یوازې الله جل جلاله کولی شي. زما الله جل جلاله ژوندی دی، مړینه نه لري، همیشه شته دی، نه غیب کېږي، قوي دی، بل څوک پرې غالب کېدی نشي. ابراهیم علیه السلام پوه شو چې الله جل جلاله زما پالونکی دی، ځکه الله جل جلاله ژوندی دی، مرګ پرې نه راځي. والسلام.